بسم الله الرحمن الرحيم. لام تاكيد بانوني خفيفة در فعل مستقبل معروف. دعا يدعو دباب سخا د صرف کبیر گردانونا ذکر کېدل. په تیر سبق کې یو اعتراض او جواب ذکر شو چې هغه اعتراض او جواب تعلق لره د نفي تاکید بلند او دارنګي د لام تاکید بانونی ثقيله فعل مستقبل مجهول د مفرد لفظي صيغو سره. بیا یو فائدہ ذکر شولا، په فائدې کې هم یو اعتراض جواب ذکر شو او د حرف مده او غیر مده تعریفونه. نو اوس د دې ځینه علامه صاحب د لام تاکید بانونی خفیفه فعل مستقبل معلوم او مجهول گردانونه ذکر کوي. نو فرمایي لام تاکید بانونی خفیفه مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نواخلا تر روان امر حاضر معروف بانونی ثقيله پورې شپږ خبرې بیانول دي، شپږ خبرې ذکر کول دي. اول نمبر خبره د دعا يدعو د باب څخه بدرتا د لام تاکید بانونی خفیفه فعل مستقبل معلوم گردان ذکر کی. دوهم نمبر خبره د دعا يدعو د باب څخه بدرتا د لام تاکید بانونی خفیفه فعل مستقبل مجهول گردان ذکر کی. دریم نمبر خبره د دعا يدعو د باب څخه بدرتا د امر حاضر معلوم گردان ذکر کی. څلورم نمبر خبره د امر حاضر معلوم د صيغو تعلیلات او د جوړولو طریقه بدرته ذکر کی. پنځم نمبر خبره د دعا يدعو د باب څخه بدرتا د امر غائب او متکلم معلوم گردان ذکر کی. شپږم نمبر خبره د دعا يدعو د باب څخه بدرتا د امر غائب او متکلم مجهول گردان او د صيغو تعلیلات او کیفیت ذکر کی. او د صيغو د تعلیلات څه بدرته ذکر کی کیفیت، یعنی چې دې گردان په کومه طریقه کیږي او تعلیلات په کومه طریقه. شپږم نمبر خبره څه شو چې د دعا يدعو د باب څخه بدرتا د امر غائب او متکلم د مجهول گردان او د صيغو د تعلیلات او جوړولو طریقه دا ذکر کی. کیفیت وایي او کا د جوړولو طریقه. نو اول نمبر خبره پنن سبق کې چې ذکر کوي علامه صاحب، اول نمبر خبره دا ده چې د دعا يدعو د باب څخه بدرتا د لام تاکید بانونی خفیفه فعل مستقبل معلوم گردان ذکر کی. نو دا اول نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره لام تاکید بانونی خفیفه. لام تاکید بانونی خفیفه در فعل مستقبل معروف د لام تاکید بانونی خفیفه فعل مستقبل معلوم گردان ليدعون ليدعون لتدعون لتدعون لتدعن لأدعون لندعون. دوهم نمبر خبره څه شوا؟ دوهم نمبر خبره دا وا چې د دعا يدعو د باب څخه بدرتا د لام تاکید بانونی خفیفه فعل مستقبل مجهول گردان ذکر کی. نو دا دوهم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي مجهول گردان د لام تاکید بانونی خفیفه فعل مستقبل مجهول گردان ليدعين ليدعون لتدعين لتدعون لتدعين لأدعين لندعين. امر حاضر معروف. دریم نمبر خبره پرن سبق کې څه؟ دریم نمبر خبره دا ده چې د امر حاضر معلوم گردان بدرته ذکر کی د دعا يدعو د باب څخه. نو دا دریم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره امر حاضر معروف ادعو 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 گردان د امر حاضر معلوم ادعو 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 ادعي ادعونا واو در ادعو بسبب سکونی وقفی حذف شده. څلورم نمبر خبره
په نن سبق کې دا ذکر کېدله چې د امر حاضر معلوم د صيغو تعلیلات به درته ذکر کی. نو دا 4 نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره واو در ادعو بسبب سکون وقفی حذف شده. علامه صاحب فرمای ادعو صيغه د واحد مذکر امر حاضر معلوم په دې کې چې ده واو د سکون وقفی د وجنه حذف شوی دی او د دې امر حاضر معلوم کمی باقی صيغې چې دي هغه د مضارع نه په هغه طریقې باندې جوړیږي په کمی طریقې باندې چې د صحیح د مضارع نه د امر باقی صيغې جوړیږي. دې پوه شو د امر چې کومې باقی صيغې د ادعو نه علاوه چې کومې باقی صيغې د امر دي هغه د مضارع نه په هغه طریقه باندې جوړیږي په کومې طریقې باندې چې د صحیح د مضارع نه د امر صيغې څه کېدلې جوړېدلې په هغه طریقه باندې جوړیږي. څه ګرانې او مشکلې وایي نه دي. ادعو دا صيغه د تدعون جوړه ده. چانه جوړه ده؟ تدعون. تا علامه د مضارعات حذف کړلی شوله چې تا علامه د مضارعات حذف کړلی شوله نو د دې نه ما بعد حرف ساکن چې ساکن اول کې حمزه وصلی راوړه د دې مضارع مضموم العين نو حمزه تم چې د حمزه وصلی تم ضمه ورکړه چې ضمه ورکړه آخر کې موقف وکړه چې وقف موږ د وقف د وجه نه چې د واو څه شو حذف شو ځکه آخر کې حرف علت واو دی هغه څه شو حذف شو نو د تدعون ادعو جوړ شو. د تدعون څه جوړ شو؟ ادعو جوړ شو. سکون وقفی څه ته ویل کېږي؟ سکون وقفی دا عبارت کې یو لفظ راځي وروسته چې د سکون وقفی د وجې نه واو حذف شو. سکون وقفی مطلب دا دی یعنی چې دا ساکن چې دی دا د وقف د وجې نه راغلی وي د کم عامل د وجې نه سکون چې دی دا نه وي راغلی. سکون دا د چا د وجې نه راغلی وي؟ د وقف د وجې نه سکون راغلی وي. د عامل د وجې نه چې دی سکون نه وي راغلی دې ته څه ویل کېږي؟ سکون وقفي. که د عامل د وجې نه سکون راغلی بیا هغې ته چې دی جزم ویل کېږي. پوه شوې؟ او د امر چې کومې باقي صيغې دي ادعوا ادعو ادعي وای دا صيغې چې د مضارع نه په هماغه طریقې باندې جوړیږي په کومې طریقې چې د صحیح د مضارع نه د امر صيغې څه کېدلې جوړېدلې. مثلا ادعوا د تثنیې صيغه دا د تدعوانې نه جوړ ده. تا علامه د مضارعات حذف کړلی شوله ما بعد حرف ساکنو نو ابتدا کې حمزه وصلي راوړلی شوله او عین کلمه د په مضارع کې په عین کلمې باندې ضمه نو حمزې ته چې د ضمه ورکړلی شوله او آخر کې چې د وقف وکړلی شو د وقف د وجې نه نون اعرابي وغورځېده چې نون اعرابي وغورځېده نو د تدعوانې نه څه جوړ شو؟ ادعو وا. په همدې طریقې باندې جوړېږي څه ګرانې دي. ګورئ ورته دې 4 نمبر خبرې ته واو در ادعو واو په ادعو صيغه کې بسبب سکون وقفي د سکون وقفي د وجې نه حذف شده حذف شوی دی. سکون وقفي څه ته ویل کېږي درته ومې و دیگر صيغ او باقی صيغې د امر چې دي از مضارع د مضارع نه هم برآن ساخته شده آن په همغه طریقې باندې جوړې شوي دي قدر صحیح ساخته بودن چې په صحیح کې جوړې شوي وي. و دیگر صيغ او باقی صيغې د امر از مضارع د مضارع نه هم برآن پر همغه طریقه ساخته شده آن جوړې شوي دي که در صحیح ساخته بودن چې په صحیح کې څه وي جوړې شوي وي یعنی په صحیح کې د صحیح د مضارع نه چې په کومه طریقه د امر صيغې جوړېدلې په هماغه طریقه باندې دلته هم جوړې شوي دي او جوړېږي. امر غایب او متکلم معروف. 5 نمبر خبره څه شوه؟ 5 نمبر خبره دا وه چې د دعا یدو د باب څخه به درته د امر غایب او متکلم معلوم گردان ذکر کی. دا علامه صاحب ذکر کوي امر غایب او متکلم معروف
نو دا علامه صاحب ذکر کوي امر غایب او متکلم معروف گردان د امر غایب او متکلم معروف لیدعو لیدعوا لیدعو لتدعو لتدعوا لیدعون لادعو لندعو امر مجهول لیدعا لیدعیا شپږم نمبر خبره څه شپږم نمبر خبره دا و چې د دعا یدو د باب څخه به درته د امر غایب او متکلم مجهول گردان او د صيغو د تعلیلاتو طریقه ذکر کی دا شپږم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي امر مجهول لیدعا لیدعایا گردان د امر غایب او متکلم مجهول لیدعا لیدعایا تا آخر تر آخر پوری مانند لم یدعایا تا آخر پشاند لم یدعایا تر آخر پوری دی څنګه چې د لم یدعایا د نفي جحد بلم گردان و امقشان گردان د چا هم دی د امر غایب او متکلم مجهول صحیح شو څنګه چې التا د لم جازمه د وجنا د مفرد لفظي د پنځه صيغو د آخر نه الف حذف کېده همدغه شان دلته هم اما غصيغو د آخر نه څه حذف کیږي الف حذف کیږي څه کیږي الف خو هلته ورسره د حاضر صيغه هم وي خو دلته د حاضر صيغه ورسره نشته دی صحیح شو دلته صرف د چا صيغه دي د غایب او د متکلم صيغه نو د غایب او د دوه د غایب صيغه دي او دوه د چا صيغه متکلم نو د دې صيغونه څه حذف کیږي الف حذف کیږي په دې ورسېږي څه وایي علامه صاحب مانند لم یدعا تاخر پشان د لم یدعا تر اخره پورې دي یعنی څنګه چې هلته د مفرد لفظي د صيغو د اخر نه الف حذف کېده په نفي جحد بلم فعل مجهول کې همدغه شان دلته هم د امر مجهول د مفرد لفظي د صيغو د اخر نه څه حذف کیږي لف حذف کیږي دا شان الته د نفي جحد بلم فعل معلوم د صيغو د اخر نه څه حذف کېده واو د څه د وجنه د لم د وجنه دلته به هم د امر غایب او متکلم معلوم د هماغه مفرد لفظي صيغو د اخر نه څه حذف کیږي د جزم د وجنه څه حذف کیږي واو حذف کیږي د اخر نه په دې ورسېږي مانند لم یدعا تاخر په دې پوه شو نو نننی سبق دا مشتمل په څو خبرو په شپږ خبرو باندې اول نمبر خبره څه درته ذکر کړل اول نمبر خبره درته دا ذکر کړل چې د دعا يدعو د باب څخه درته راوي تاکید بنونه خفیه فعل مستقبل معلوم ګردان ذکر کړه دوم نمبر خبره د لامیتا د دعا يدعو د باب څخه درته د لامی تاکید بنونه خفیه فعل مستقبل مجهول ګردان ذکر کړه دریم نمبر خبره د همدغه کې باب څخه درته د امر حاضر معلوم ګردان ذکر کړه څلورم نمبر خبره د امر حاضر معلوم د صيغو تعلیلات درته ذکر کړه څلورم پنځم نمبر خبره د دعا یدو د باب څخه درته د امر غایب او متکلم معلوم گردان ذکر کړه شپږم نمبر خبره د دعا یدو د باب څخه درته د امر غایب او متکلم مجهول گردان او د صيغو د تعلیلاتو طریقه ذکر